د مادلین بشردوستانه کښتۍ توقیف شوه. په غزه کې د وحشت سمندر، نسل وژنه، بېعدالتي او د بشریت فریاد. غزه هغه ټوټه شوې او ځورېدلې خاوره چې د یو پرله‌پسې بشري ناورین ښکار ده یو ځل بیا د نړیوالو سترګې ځان ته راواړولې. د 2025 کال د جون په 10مه نیټه یوه اروپایي بشردوستانه کښتۍ چې نوم یې مادلین دی او موخه یې د غزې د کلکې محاصرې ماتول او محاصره شوي فلسطینیانو ته د خوړو او طبي مرستو رسول و، د اسرائیلي ځواکونو لخوا ودرول شوه. دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې د غزې اوسیدونکي هره ورځ د وحشیانه بمباریو، توکم وژنې او نسل وژنې له امله له سخت لوږې، ناروغیو او ناامیدیو سره لاس او ګریوان دي. دلته هره ساه یو فریاد او هره لحظه د مرګ ترخه تجربه ده. مادلین لکه د هیلو بیړۍ د سیسیلي له کاتانیا بندر څخه روانه شوې وه او موخه یې د غزې پر وړاندې د لګول شوې کلکې محاصرې پر ضد د یو اعتراضي اقدام په توګه د مرستو رسول و. خو د ازادۍ د بیړۍ د اطلاق په وینا د هغوی هیله د اسرائیلي ځواکونو د تښتونې ښکار شوه. دوی وایي اسرائیلي ځواکونو پر دې کښتۍ چاپه ووهله او هغه یې تر هغه مخکې ودروله چې غزې ته ورسیږي، لکه د سولې د سپینې کوترې وزرونه چې پرې مات کړی شي. هغه چې د سولې او بشریت پیغام یې لیږداوه. د خبري اجانسونو د راپورونو له مخې په دې کښتۍ کې 12 تنه فعالان سپاره وو چې ټول یې نیول شوي او توقیفخینو ته لیږدول شوي دي. د دوی د برخلیک په اړه تازه راپورونه تاییدوي چې د سویډن مشهوره فعاله ګریتا تونبرګ او 6 فرانسوي وګړي بیرته پاریس ته شړل شوي دي. خو د پاتې 6 فعالانو چې ویل کېږي له هسپانیا، برازیل او ترکیې څخه دي، برخلیک هم روښانه نه دی. د بشري حقونو فعالان او نړیوال سازمانونه د اسرائیلو دا اقدام په کلکه غندي او د تښتونې په نوم یې یادوي. دوی وایي اسرائیل هره ورځ په غزه کې په لسګونو ملکي و خلک وژني چې ډیری یې ماشومان او ښځې دي. دا ډول له تعصبه ډکه وحشیانه بمباري او د خلکو اجباري بېځایه کول د توکم وژنې او نسل وژنې ښکاره نښې دي. دا وحشتونه په ژوندي ډول په خواله رسنیو کې خپریږي، خو بیا هم نړۍ پټه خوله ده. د مادلین د بیړۍ فعالانو وویل چې د دوی د سفر یوه موخه دا ده چې د فلسطینیانو د توکم وژنې په وړاندې د نړۍ چوپتیا ته غبرګون وښیي. په غزه کې روان انساني ناورین له لوږې او تندې سره مل دی. دا ښیي چې په نړۍ کې عدالت له منځه تللی. د یوه غښتلي هیواد لخوا اسرائیلي پوځ ته د وسلو او پیسو ورکول او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دایمي اوربند پریکړه لیک چې یو بشردوستانه او انساني کار دی ویټو او بلاک کول دا په ډاګه کوي چې امریکا د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې د کمپاین د دوام ملاتړ کوي او له خپل پوځي موقعیت څخه ناوړه ګټه پورته کوي. دا حالت داسې دی لکه د نړۍ هیوادونو مشرانو لاسونه چې تړل شوي وي خو سترګې یې خلاصې وي. نړیواله ټولنه دا هر څه ګوري خو د عمل کولو لپاره ګام نه اخلي چې دا توکم وژنه ژر تر ژره ودرېږي.